د ملا یعقوب او نورو طالبانو په اړه د ټي ټي پي تازه خبرداری. تازه تحریک طالبان پاکستان اعلان وکړ چې د خپلو لیکو څخه افغاني طالبان باسي او نور به افغاني طالبان په خپلو صفوفو کې شامل نه کړي. خو ولې پاکستاني طالبان ولې د افغانستان اتباع د خپلو لیکو څخه باسي او ولې یې نور نه شاملوي؟ آیا دا د افغاني او پاکستاني طالبانو نوې لوبه ده؟ ټي ټي پي ولې دا اعلان وکړ؟ په اړه افغاني طالبانو څه ویلي؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پای وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. تحریک طالبان پاکستان نور په خپلو لیکو کې افغاني طالبان نه شاملوي. تازه تحریک طالبان پاکستان د افغاني مجاهدینو په اړه یوه مهمه اعلامیه خپره کړې ده. ټي ټي پي خپلو والیانو ته ویلي چې په خپلو لیکو کې د افغانستان اتباع شامل نه کړي. پاکستاني رسنۍ ادعا کوي چې د پاکستاني طالبانو تحریک یعنی ټي ټي پي خپلو والیانو او قمندانانو ته ویلي دي چې د افغانستان د اتباعو له جذبولو ډډه وکړي. د پاکستاني رسنیو پر اساس د ټي ټي پي مرستیال دفاع وزیر مفتي مزاحم په یوه اعلامیه کې چې کاپي یې دغو رسنیو ترلاسه کړې ویلي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک په لیکو کې د افغانستان د اتباعو شمولیت منع دی. مفتي مزاحم په دې امر کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د شمالي او جنوبي حوزو پوځي کمیسیون ته ویلي چې د افغانستان د اتباعو له جلب و جذب ډډه وکړي. د دې فرمان پر اساس که چا سرغړونه وکړه سزا به ورکړل سي. تر اوسه پورې کومې خپلواکي سرچینې د پاکستاني طالبانو په منځ کې د افغانستان د اتباعو ګډون تایید کړی نه دی. خو د پاکستان حکومت د دې لپاره چې په پاکستان کې د ټي ټي پي نفوذ کم وښیي په ځلونو ادعاوې کړي چې د ټي ټي پي له لوري بریدونه د افغانستان اتباع کوي. پاکستان د لارو د بندولو په شمول له بیلابیلو طریقو هڅه کوي چې د افغانستان طالبان تر فشار لاندې راولي تر څو له خپل نفوذه په استفادې پاکستاني طالبان له جګړې لاس اخیستلو او د وسلو تسلیمولو ته اړ باسي. افغان طالبانو څو ځلې د پاکستان د پوځ او ټي ټي پي ترمنځ د پخلاینې لپاره د منځګړیتوب هڅه وکړه خو د دوی خبرې بریالۍ نه سوې. د ټي ټي پي مشرانو دا اعلامیه وروسته له هغه خپره کړه چې پاکستاني حکومت په وار وار د افغانستان اسلامي امارت او افغاني اتباع په دې تورن کړل چې دوی د افغانستان د ناامنه کولو لپاره پاکستان ته داخلیږي او د ټي ټي پي سره یو ځای پر پاکستاني پوځ بریدونه کوي. څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم دروازې د پرانیستلو په بدل کې د افغانستان د اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د خپل نفوذه په استفاده د ټي ټي پي په له منځه وړلو او یا هم د سولې په خبرو کې ورسره مرسته وکړي. خو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاندوی عبدالمتین قانی وویل چې دا د تاسف وړ ده چې پاکستان خپل امنیت نسي ټینګولی. دا د بېوسۍ علت دی چې پاکستان خپل امنیت نسي تضمینولی او د خپلو ستونزو پړه پر افغانانو اچوي. هغه زیاته کړه د پاکستان کورنۍ مسئلې په دوی پورې تړاو لري. باید علتونه او ریښې په خپل هیواد کې دننه ولټوي. زموږ مسؤلیت دا دی چې د خپل هیواد امنیت وساتو نه د بل. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.